هغه ټیم کې چې دراسو شو ټولو خلکو وی چې خودکش ورننوته او ډزې وشوې چا سوي پولیسو ما درته وزیر اعظم پورې د دهشتګردۍ واقعیا دا بیا پولیس راغی وی چې نه دا شارټ سرکټ دی بیا یو ویډیو رااله چې په ویډیو باندې وی چې موږ خدا غزړو بجلی کټ کړی دا په دې سیمه کې حالات سم شوي نه دي بلکې دا به د دې نورم زیات خرابېږي او مغسې وشوه افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو. دویم دا وه تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي او د هغې سره د نرمې رویې د وجې په خیبر پښتونخوا کې د هغې واپسي شوې وه. السلام علیکم. د وحدت کتونکو د خصوصي خبرونه کې زیم شاهین افریدی. 13 ورځ په سوات کابل سیمه کې د ترهګرۍ پیښې وروسته 19 تنان چې هغې کې امنیتي ځواکونو د سره عام وګړي هغه ژوند د لاسه ورکړی د سره یو شمېر جوبل شوي هم دي. د ترڅنګ په خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې مخې ته راځي. نن په دې خبرونه کې به د څېړونکو نظر تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره په دې خبرونه کې په سټوډیو کې موجود دی فخر کاکا خیل سینیر صحافي دی، د سره ارشد مومند چې هغوی هم په دغه سیمو کې وخت په وخت ریپورټونه کوي. ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت راکړو او په دې موضوع باندې تاسو خپل نظر کتونکو سره شریکوئ. فخر صاحب، وړومبۍ پوښتنه تاسو نه دا لرم چې څنګه دا پیښه وشوه په سوات کې چې کوم امنیتي ځواکونو مشران دي د پولیس هغوی هم خپل بیانونه مخې ته راوړي دي چې دا د کوم بارودي مواد دي هغه د دې چاودنې د لاسه دا پیښه مخې ته راغلې. خو بیا که موږ وګورو دې سره نن چې کوم دی یو مقدمه هم درج شوې ده چې په هغې کې نامعلومه کسانو په خلاف دا درج شوې چې د قتل او اقدام قتل څه ګڼې داسې تضاد بیانات وخت په وخت راځي په چې کوم عوام دي هغوی په ذهنونو کې هم شکوک و شبهات هغه راڅرګندېږي. نو که تاسو کتونکو زه خپل نظر شریک کړئ چې د دې پیښې څه لاملونه دي، څه قسمه داسې بیانونه بیا متضاد راځي، نو ولې دا څه وجوهات کیدای شي؟ شاهین صاحب، د لومړنۍ خبره خو دا ده چې دا په دنیا کې دا مصدقه اصول دي چې کوم ځای کې اطلاعات نه وي نو هلته کې کانسپیرسي تیوري، دروغ یا هغه سازشي تیورۍ چې په حقیقت کې نه، خو چونکې اطلاعات تاله ملاویږي نه نو ته د ځان نه ازمپشن کې ظاهره خبره یو څیز تا نه دی کتلی یا ته نه خبر او تا نه څوک پوښتنه وکړي نو ته به وایې چې داسیم کیدی شي لکه په تاله څوک وایي چې یاره په فلانکي ځای کې اور لګېدلی دی، ته به دا ویلی شي چې بهی د دغه کور والو دښمني وه دا به هغې لګولي. بیا بل کس به راشي چې نه په هغه کور کې زنانه وه هغې سلنډر دغه کو هغې باندې بلاست شو هغې نه لګېدلی دی. ځینې خلک به دا وایي چې نه په دغه کور کې 13 کال هم شارټ سرکټ شوی د هغې د وجې هم دی. هغو څو پورې چې صحیح مصدقه انفارمیشن نه راغلی نو صحیح صورتحال پته نه لګي. هم دغه وشو د سوات په پیښه کې هم چونکې تر ډېره وخته پورې په خپله پولیس چې کوم نو هغې کولو ورژن سره نه راتلل چې به یې څه شوي دي. د ټول نه غټه خبره دا ده چې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کوم ټویټ وکړو لکه د ریاست مشر دی هغه د ټک سره ټویټ وکړو چې دهشتګرد داخل شوي دي. نو ظاهره خبر چې د یو ملک د یو ریاست مشر چې دا خبره وکړي نو خو بس دا خو د دهشتګردي ځای نه غټ دغه خو بل شته نه، ځکه چې ټول ملک چلی او د هغه خبره د ټول پاکستان خبره ده، د ټولو خبره ده. مطلب نو در هغه لاړو داسې سټیټمنټ ورکول نو پکار بیا څه کول پکار دا و چې لومبۍ خو زمونږ دا خلک یا چې کوم صحافیان دي هغې دې په دې خبره باندې خبر شي چې بهی دونه زر څوک نتیجې ته نه رسي. موږ زر مایکونه ونیسو چې یو پیښه وشي سونه بارودو چا کړی دی فلانکي ذمهواري قبوله کړې ده تاسو څه وایئ څوک پکې دي هلکه ورېږه اوس ډیولپینګ سټوري ده دې کې به لا وخت لګي. خو د بده مرغه زموږ په دې وطن کې ډېرې داسې پیښې شوي دي چې په تیارو کې ډوبې شوې هېڅ پته ونه لګېده. نو ځکه اوس خلک هر څیز سره شک په نظر ګوري. ډېرې داسې پیښې چې د اطلاعاتو نه موږ نه یو خبر، لکه په 13 د APS واقعه ده موږ ته نه یو خبر،
ها چې کوم کنسرن کوارټرز یا فوج او هغه یو بیان جاری کړ چې داسې 15 کسان دي یا سلور دي فلان کې او پاور پوینټ پریزنټیشن بیا څه چلو شو هیڅ څوک نه دي خبر. دغه شان په باچا خان یونیورسيټي کې اٹیک وشو، موږ ته ویل چې 15 کسان دي ګرفتار، بیا څه چلو شو هیڅ څوک نه دي خبر. نو داسې ډېرې پیښې شوي لکه مینا بازار کې دونه غټه پیښه شوې ده، موږ ته هیڅ پته نشته. په لکه رسلو نه سوا خلک پکې شهیدان شوي دي، موږ ته هیڅ پته نشته. بیا په دې خاوره باندې غټ سیاسي زمونږ لیډران مړه دي. بشیر بلور صاحب څنګه شهید شو چاته هیڅ پته نشته. هارون بلور صاحب څنګه شهید شو چاته هیڅ پته نشته. زما نه دی خیال چې د خپل کورواله هم دا تپوس کړي چې بهی رستو بیا څه وشو. دا کس چې هغه ځان والوزو، دا کس دلته راغلی څنګه دی، په کومو لارو تیر شوی دی، چا پیدا کار کړی دی، بارود ورته رقم ځای نه رالل، وسله ورته رقم ځای نه راله، ریکې څنګه شوی دا سهولتکار یې څوک دا خو داسې نه چې بس سړی د کټه راپاسي او چې سترګې کولو کې غځی کې او بټن یو ختم شي، داسې نه. نو چونکې دغه پیښې شوي دي د هغې د وجې خلک شکوک و شبهات دي. راځو به اوس د دې مخصوص واقعې طرف ته چې په سوات کې په یو د کابل نوی پولیس سټیشن و، خلک دا وایي سی ټي ډي و، خو زما چې کوم معلومات دي نه دا چې د سی ټي ډي نوی بلډینګ جوړ شوی دی، خو دا په هغه وخت چې سی ټي ډي کله جوړه شوه نو دا بلډینګ غټ بلډینګ و، نو دې کې ورته یو ځای ورکړ. اوس هم کلریکل سټاف چې کوم هغه په نوی بلډینګ کې کینی او دا نور چې کوم انټاروګیشن رومز دي او داسې څه دي، نو دا دغلته کې پای کې 2-3 کسان شمیره ښیي چې هغه د ترهګرم دغلته دي سره موجود. ترهګر خو ورته ځکه نه شویل چې انټاروګیشن کې اوس په ثابت شوی لانو او دغه دماکې کې لاړل د منځه لاړل. اوس اف آی آر هغه ټیم کې چې دراسو شو ټولو خلکو وایي چې خودکش ورننوتې او ډزې وشوې، چا څه وی پولیسو ما درته وزیر اعظم پورې د دهشتګردۍ واقعه ده، بیا پولیس راغی وی چې نه دا خو شارټ سرکټ دی، بیا یو ویډیو راغله چې په ویډیو باندې وی چې مونږ خو دغه ځای بجلی کټ کړې ده، دا ټولې خبرې راغلي دي. د خدای بنیادی دغه داري چې چونکې مونږ تاده کې خبرې وکړو او بیا وروستو سټوري خو انفولډینګ کېږي که نه، دومره تاده کې کار نه دی کول پکار، لږ په سړه سینه یا وینا کولی شي ته چې دام خیال کېدی شي، دام خیال کېدی شي، دا به نه چې داسې شوي ججمنټ نه کول او ججمنټ به نه کوې. د کوم ځای پورې چې د اف آی آر دا تعلق دی نو هغه اف آی آر هم تاسو وګورئ 8:30 بجې دا واقع شوه، په 9 بجې تا اف آی آر کټ کړی دی. نو هغه ټایم کې اوس چې وزیر اعظم صاحب ویلي اف آی آر دی زر اف آی آر ایکچولی دومره اهمیت نه، د اف آی آر مطلب دی فرست انفارمیشن رپورټ، ټیک شو. دې کې بیا چې کوم چالان جوړیږي، کوم چې دې کې ضمني شاملېږي، آیو چې کوم د دې انویسټیګیټیو افیسر دی بزی نن چې کوم د ابتدایي چې کوم رپورټ راغلی دی نو ویل کېږي چې دغلته کې د 400 کیلو پورې مواد دغلته پروت و او دغه شان دا مواد د دې خپل هینډلینګ طریقې دي. زما خپل خیال دی چې زمونږ د پولیس د کیپاسټي ایشو ده، د صحافیانو هم د کیپاسټي ایشو ده، خو د پولیس هم د کیپاسټي ایشو ده او دا مس مینجمنت. ما درته چې 8:30 بجې دماکه شوې ده، 9 بجې د اف آی آر کټ شوی دی او دا کومې خبرې چې راغلي داسې 10:30 بجو ټایم کې د شپې بیا پولیس دا نتیجې ته ورسېدو. خو لکه د دې او په هغه دفاتو کې هم 788 د پکې چې کوم د دهشتګردۍ دفات یا چې مارتو چې وزیر اعظم صاحب انیشل دغه خو دا نو ټول قوم یو هیجاني کیفیت کې دی او کسور هم ځکه نشته چې کوم چاپیرچل کې حالات دي او ما چې درته په ماضي کې چې په دې خبره څه شوي دي نو د خلکو شکوک او سم کار وي نو د خلکو دغه علاج داري چې زر تر زر ته صحیح اکوریټ انفارمیشن ورسې 1 2 دا ورته ووایي چې بھئی دې وخت کې موږ لا هېڅ نشو ویلی، که هر څومره تپوسونه کوې وروره زه هېڅ دا خلک په ایجوکیټ کې چې 48 غنټې پس په زه په پوزیشن کې یم چې زه لوکیشن ځکه چې تیاره وه، بیا 8 بجې خو تیاري، نو په تیاره کې دا چې خودکش دی او دا دی او دا کټ شي واغ کټ شي نو دا نه دی ویل پکار چې د ورځې رڼا ولګي، بیا انویسټیګیشن افیسرز لړ شي، ایون که جرنلسټان هم دي که کرایم سین ته ځي یا دغه ته ځي نو هغوی ته هم پته ولګي چې یاره دا شی څنګه شوی دی، خو نه چونکې بس واټس اپ، سوشل میډیا، ټویټر، شکونه، ویوز دې دپاره یو نو د هغې د وجې هغه ملټیپل دغه طرف ته لړ شي، کنسپیریسي تیریز طرف ته. مخکې به هم خبره کوو په دې باندې، خو چونکې اوس وخت خو تیر شوی دی
تاسو مسلسل نظر هم ساتي په موجوده وخت کې څه سچويشن دی کم حالات دي کم څومره ډیولپمنٹ شوی په دې کې لومبه خبره خو دغه ده چې یو غیر معروف تنظیم دی اسلامي جهاد تحریک هغې د دې پړه په غاړه اغشتې وه خو د هغې موږ له داسې وجود موږ مخکې چېرته نه دی کتلی هر څه کیدی شي خو بیا هم موږ به ځو افیشل ورژن ته چې کوم دی او کوم هغې اوس چې دا ووایي چې دا 400 کیلو دغلته پراته ځکه چې اوس خو فاینل رپورټ راغی نو زما خپل خیال دا دی چې دغه د شارټ سرکټ ته که شارټ سرکټ نه وي سګرټ کیدی شي که شارټ سرکټ نه وي د دې هینډلینګ غلط طریقې سره کیدی شي دی خو په دې نه دي خو ګرنیټ داسې ولي او دا ټوپک داسې کاو سامان ورواړه او دا جیکټه خو ورولاد زمونږ ما درته د کیپاسټي ایشو دا لکه ته وګوره د ټولو ته دا ویلي دي چې تاسو به سویساید ویسټ چې کوم د انټي بامبینګ چې کوم بولټ پروف ویسټ دی هغه به اچوي او ورسره به هیلمټ اچوي کیپاسټي ایشو شاهین صاحب زموږ په خاوره باندې ډېره ده او خصوصا په پولیس کې او اوس دا ګړمه په دې لس لکه مونږ ارشد صاحب هم د دې خبرې کواره ډېر نږدې نه جنګ د کور کړی دی بلکې د ډوول لکه زه به دا ووایم د دې ایکسپیرینس ډوول ان ا سینس ان ا وی دی چې دی چې کله فاټا وه نو هغه ټایم کې زهید هغه ځای نه رپورټینګ کوو بیا هغه سیټل شوه ورسره د سټي لکه د اربن او د رورل د دواړو وار د رپورټ کړی دی خو زه دا ګڼم چې د نن 10 کاله مخکې چې کوم زموږ د پولیس کیپاسټي وه اوس چې زه ګورم یا خو دا چې هغه چې کوم مشرانو ټول ټارګټ کړي شو د پولیس او ټاپ ګن چې کوم ټاپ کوپس چې موږ څه ته وایو که نه چې په دې کې ایکسپرټ شي هغه په یو خاص مخصوصه طریقې سره د منځه لاړل او بیا په دې 13 کالو کې مونږ یو خود ساخته ایمیج بلډینګ کو د پولیس ته ضرورت نو د پولیس خپل پرفارمنس دومره خو چې د خیبر پختونخوا پولیس لکه تر پنجاب پولیس ته ایمیج بلډینګ کوي ته ضرورت دی د سند پولیس ته ایمیج بلډینګ کوي ته ضرورت دی زمون پولیس لکه د هر څه کړی دی او بل چې نسبتاً د پختونخوا پولیس د او یو کال نه کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی نو نسبتاً زموږ د پولیس دغه چې کوم دی پرفارمنس نسبتاً ښه دی په دې 10 کاله کې کاسمیټک ډیولپمنټ شو په میډیا باندې اوس پهله سلام پهر کلام او دا کیمرې لګو او دا کوو هغه کوو چې کوم د دې د ټریننګ کیپاسټي وه او کوم چې کوم لکه څه ته چې ویژنري لیډرشپ پکار چې بھائی انفولډینګ سچویشن زموږ افغانستان کې دا روان دی نو نیکسٹ 5 to 10 years به موږ ته اربن وارفیر کې کیپاسټي بلډینګ کول غواړو په دې باندې مخکې خبرې کوو زه ارشد صاحب تاسو اړخ له راځم که موږ وګورو یو خو دا تازه پیښه وشوه په سوات کې دې سره سره په تېرو وختونو کې هم خیبر پښتونخوا کې یو شمېر داسې پیښې وشوې لکه پولیس لاین شو یا په دې چې کوم زموږ خیبر پښتونخوا دا جنوبي اضلاع دي په دې کې هم کېږي څه ګڼې د حالات ورځ تر بلې خرابېږي پیښې زیاتېږي څه وجوهات کېدای شي ولې دا شاین ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه به تاسو ته نننۍ شمېرې ووایم کوم چې د پاکستان حکومت لخوا جاري شوي دي هغوی وایي چې روان کال په ټول پاکستان کې 1563 پیښې شوي دي د ترهګرۍ خو په دې کې تر ټولو زیاتې 218 پیښې نږدې چې کومې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوي دي دغسې بیا په بلوچستان کې دي او تر ټولو نه کمې سند او پنجاب کې د ترهګرۍ پیښې چې کوم دي هغې کې رپورټ شوي دي نو دا خو ستاسو د روان کال اوورال سچویشن چې په دې کې دي دویمې شمېرې به زه تاسو ته دا ووایم چې په د دې کال په لومبي 3 میاشتو کې ځان له په خیبر پښتونخوا کې 115 پولیس اهلکار چې کوم دي هغه وژل شوي دي او په هغې کې د ټولو نه زیات پولیس اهلکار چې کوم هغه د پېښور چې کوم د جومات 14 نواب په هغې کې وژل شوي دي دې تر څنګ بیا موږ ګورو چې د ټولو نه زیات پولیس اهلکار هغه په جنوبي اضلاعو کې په نښه شوي دي او هغې کې تر ټولو زیات په لکي مروت بنو او دغه خواوشا سیمو کې پولیس اهلکار چې کوم دي هغه په نښه کېږي دا واقعیت د کله نه زیات شوي دي مهمه پوښتنه دا ده ترهګري خو په دې سیمه کې بدامني چې کوم ده هغه خو د ډېر وخت نه روانه ده کله په قلاره شي او کله بیا هغه چې کوم دی تیزه شي ورته ویلی نه شو چې دا ختمه شوې ده نو
چې کله زمونږ دغسې هغه خلکو سره خبرې کېږي چې هغه په دغه ترهګرۍ خلاف جنګ چې کوم دی په هغې باندې د هغې نظر وي، نو هغوی به دا ویل چې یاره په دې سیمه کې حالات سم شوي نه دي، بلکې دا به د دې نه نور هم زیات خرابېږي او همغسې وشوه. د دې څو وجوهاتو. اولنۍ وجه چې کومه وه هغه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو. کله چې افغانستان کې د افغان طالبان په زور په واک کې راله، نو د هغې نه دېخوا بیا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم هغوی ته ډاډ میلاو شو. هغوی بیا هم دغه څنګه چې هغوی په زور کې واک کې راله، دغسې دوی هم ګڼل لکه دوی چېرته د وسلې په زور دلته زیات نه زیات طاقت خپلو لاسو ته راولي. یو وجه چې کوم ده هغه دغه وه. دویم دا وه چې کومه چې تېر وختونو کې اوسني حکومت هم ومنل او دغسې چې کوم پوځي چارواکي دي هغې هم منلې وه چې د طالبانو سره تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي او د هغې سره د نرمې رویې د وجې په خیبر پښتونخوا کې د هغې واپسي شوې وه او هغې سره یو پیره بیا د ترهګرۍ چې کومه لړۍ وه دا شروع شوه. د هغې لومبی جلک چې موږ کوم کته هغه په اګست کې و. اګست کې موږ په سوات کې دغه لیدلي و چې هلته پولیس اهلکار او چې کوم عسکري ځواکونو اهلکار و هغه وتښتول شو. د هغې بیا ویډیو او هغه ټول څیزونه په سوشل میډیا باندې راله. نو د هغې نه دېخوا بیا د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې وې هغه ورو ورو ختمېدې او بیا څه موده وړاندې چې کوم دی هغې چې کومه ډزبندي اعلان کړې وه چې د څو میاشتو پورې هغه روانه وه، هغه ډزبندي هم ختمه شوه. چې کله ډزبندي ختمه شوه نو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم عملیاتو هغې کې څو چنده اضافه راله. په دغې باره کې دا ویل کېږي، هغه خلک دا وایي کوم چې په دې جنګ او په دې حالاتو باندې جوور نظر ساتي، چې د مذاکراتو دوران کې که یو خوا حکومت خپله سټریټیژي جوړول او هغې چې کوم وسلوال دي د هغې خلاف د عملیاتو دپاره پلانینګز کول او د هغې دپاره تدبیرونه کول، نو هم هغه وخت کې تحریک طالبان پاکستان یا چې کومې وسلوالې ډلې دي هغې خپل ګروپونه را یوځای کول، هغوی هغه ښارونو ته رسېدل کوم کې چې هغوی د ضرب عضب عملیاتو وروستو د هغوی چې کوم جالې وې هغه ختمې کړې شوې وې، نو هغه ښارونو ته هغوی بیا ورسېدل او هغه عملیات چې کوم دي هغه موږ په دې شکل کې وینو چې روان کال چې کوم دی د 500 نه زیات بریدونه شوي دي او په دې کې د زیاتو پړه چې کومه ده هغه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ګو چې د ځینو پکې داعش خراسان ډلې چې کوم ده هغه هم په منلې دي. مونږ څنګه تاسو وې چې کوم ټي ټي پي ده دا خو یو معلوم چې کوم د تنظیم د ترهګر هغه دی، خو دې سره سره که موږ وګورو اوس دا سپریډ شوي مختلف ګروپونو کې مخې ته راځي، دا یو څومره ډېر لوی چیلنج تاسو وینئ چې آیا دا دومره سترانګ دي چې هغه وخت په وخت ځینې ځینې داسې ګروپونه څنګه فخر صاحب ویل یو ان وي هغه پړه ومني، نو دا تاسو څه ګڼئ چې څومره یو لوی چیلنج دی چې هغه داسې بریدونه کوي؟ ګوره شاهین، دا په وړاندې وختونو کې هم شوي دي. کله چې تحریک طالبان پاکستان لومبی په وجود کې راغی هغه وخت کې به چې دوی حملې وکړې د ځینې بریدونو پړه به دوی په غاړه وانغېسته، خو دغسې یو غیر معروف تنظیم به مخې ته راغی او هغې به هغه ذمهواري په غاړه واخېسته. خو موږ بیا په تېرو وختونو کې کتلي دي چې د هغې وخت ډېر کم و، یا به 2 میاشتې 3 میاشتې د یو څو بریدونو ذمهوارۍ بیا واخیستې او هغه تنظیم به بیا په مکمله توګه باندې له منځه لاړ. چونکې دا فخر کاکاخیل صاحب چې د کم ذکر وکړو دا تنظیم هم نوی دی، په دې باندې هم لا هغسې معلومات نه دي راغلي چې په هغې په بنا باندې دا دغه وکړی شي چې یاره ګینې په راتلونکي کې دوی څه کولی شي او دا څومره مضبوط دي او څه قسم عملیات کولی شي. تر څو چې د ټي ټي پي د ګروپونو خبره وه، نو هغه ګروپونو کې تر ډېره حده پورې هغې را یوځای شوي دي او بیا د تحریک طالبان ګو چې منځ کې ویل کېږي چې د هغې خپل منځ کې هم څه خبرې اترې څه اختلافات هغه چې څنګه دغه نورو ډلو کې د دوی هم دغسې شته، خو بار نړۍ ته یا ښکاري داسې چې دوی د یو چترۍ لاندې لګیا دي او د هغې د یو کمانډ لاندې دغه ټول عملیات چې کوم دي دا ترسره کېږي. صحیح. فخر صاحب تاسو ته راځو چې کوم ټي ټي پي د هغه خو ټیک ته لکه خلک یې پېژني، خو دې سره سره یو بل چې کوم تنظیم دی هغه هم ډېر مضبوط ګڼلی کېږي داعش په نوم، دا څه ګڼئ چې لکه اوس موجوده وخت کې هغوی سټیټس څنګه دی او دا څومره یو خطر کېدی شي په دې سیمه باندې د حالات باندې؟
مهم سوال دی. لومړنۍ خبره خو دا ده چې ټي ټي پي چې کوم سرحدونه دي، پولې دي، د پاکستان سره دي. دا وایي چې زمونږ کار د پاکستان سره دی. په پاکستان کې یو شرعي نظام غواړو، یو اسلامي نظام غواړو. د هغې چې کوم دی نه هغه نړیوال دی، لکه ګلوبل دی، ګلوبل پاور دی. نو دا خو بنیادي فرق دی او ظاهره خبره ده. دغه شان په طاقت هم دی یو تنظیم د دنیا د نړۍ د دعوه کوي، نو به دا ډېر غټي، دغه به وسایل ډېري، دغه به کسان ډېري هغه سره، دغه سره به کینوس پې غټي. او ټي ټي پي چې کوم دی دای په مخ کې هغه یو مقامي لوکل تنظیم دی. د ټي ټي پي ایشو چې کومه ده هغه دا ده، لکه که په خبرو اترو کې شوه، نو اوس هغې ته به ته دې خبرې څه جواب ورکړې چې ته هغه ته وایې چې بهی په افغانستان کې جمهوري نظام کفر نظام دی، او دغه چې کوم دی امریکا چې کوم ده د کفري نظام دی، دا دي چې څو، او شریعت پکار دی، د شریعتي نظام پکار دی، د قرآن چې کوم احکامات دي پکار دي. او هغوی اوس دا وایي چې کله د افغانستان خبرې نو تاسو مونږ له دا وایي په پاکستان کې کوم خالص دغه دی شریعت دی، او بل جمهوري کفر نظام دی، نو که هغه په امریکا کې دی او که په برطانیه کې دی او که په ګاونډي هیواد په افغانستان کې دی او که تاسو هم ستا هم جمهوري نظام دی. ځکه چې علماء کرام خو کرزي صاحب دي او ډاکټر اشرف غني چې موږ سره مو په کابینټ کې را سره علماء، بلکې ټول هغه چې د روس خلاف جهاد کړی که په داسې شوه، دا ټول مجاهدینو چې او د هغې خلاف تاسو را پاسول، مال دې وایي چې دی کافر دی او د ختمول پکار دی. نو اوس هغه اټومیټیکلی هغه ځای ته ورسېده، هغه چې هغه ماحول ته لاړه، هغه چې اوس خو امریکا نشته، خو هغه به ته اوس کنوینس کې څنګه چې نه بس چونکې امریکا لاړه زما مفادات ختم شو، اوس ټوپک کېده واپس ته دې خوا راشه. د دې ډي ریډیکلایزیشن چې څه ته وایي، یا چې څه ته چې د نظریاتو جنګ وایي، دا یو ډېر غټ جنګ دی. ما تاسې نه ښکاري چې زموږ سره هغومره وسایل شته یا موږ سره هغه قسمه خلک شته چې هغې د طالب وسلوال هم په دې خبره باندې، ځکه چې هغه وایي چې راځه په شریعت خبره کوو، شریعت کوو صفا دغه احکامات دي څه چې خبره کوي. مونږ خو د شریعت لکه پوهان نه یو، خو زما خپل خیال دا دی چې هغوی به هم دغه خبره کوي چې قرآن کې دغه دی شرعي نظام دی او شته، قرآن کې حد دی او شته، کوم دی حد په چا نافظ کوي، ځکه چې دلته تا ورته انګریزي نظام CRPC دی ورته ایښی ده، CPC دی ورته ایښی ده، دا خبرې خو ټیک کوي که نه. اوس د دې به ته څه دغه کوې، نو چې چا دا سوچ کو هغوی وی آوټ نو کتلی چې بھئی دا کارونه وشي بیا به دې سره موږ څه کوو. او اوس هغه څیز چې کوم دی هغه موږ واپس په موږ باندې ریپلسیو کېږي. دا خو د ټي ټي پي دغه داغش چې کوم دی د داغش آغاز، د داغش نظریات د دین هم سخت دي. هغوی دا وایي چې خلافت ټول دنیا کې د خلافت نظام، او بیا چې څنګه ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا حدیث دغه نه منقول شوي دي چې بهی چې هر کله د هند د غزوې اعلان وشي نو رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ویلو چې که ملاست نو پاسا او که ولاړې روان شه او که روان نو منډه کا، هغه جهاد ته ځان ورسوه، او چې بالکل د خوځېدو نه نو په کونډو باندې به دغه جهاد ته ځان رسوي. ټیک شو، دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه. بیا دام حدیث دی چې د خراسان د غرونو نه به د تورو جھنډو یو فوج راځي او هغه به خراسان د ایران او د افغانستان د منځ چې کوم د خراسان در اصل وي هر هغه سیمه د کوم ځای نه چې نور راخیږي لکه مشرق کنه، خو هغه طرف ته د عرب دنیا دپاره دا مشرق و کنه خراسان د دې، او دلته غرونه دي نو د دې طرفه د نور به خطه عربو طرف ته خو ریګستانونه غرونه واړه واړه دي، نو هغه دی له د خراسان خاوره وي. نو حدیثو کې دا ذکر شته. بیا هغه دا وایي چې دی به ځي، دی به یمن ته ځي، هلته به مهدي صاحب راځي، بیا به دی امام مهدي، بیا به ځي دی سعودي باچا له وایي چې موږ خپل حق راکا. حق مطلب دا دی چې په ټوله نړۍ کې د خلافت نظام هغه انکار کوي، او بیا به سموده پس په بیا هغه دی ته وایي چې راشئ اوسه واقعي دا ستاسو حق و لکه خلافت قایمول بادشاهت نه، او بیا به دا په ټوله دنیا کې
د سمودې دپاره یو مثالي دغه حکومت په خلافت په ټوله دنیا کې په اسلام بول بالای او بیا به دجال راځي او بیا به قیامت نخي. نو دا خو د حدیثو پرانا کې او دا ګلوبل دی. نو زه دا ګڼم چې هغه د هغې ریسورسز او د هغې چونکې خراسان دی ځمکه زموږ سره خوا کې ده، خو پکې خیر زموږ ځمکه هم راوستې ده، خو لکه دا سیمه ده نو هغه د نظریاتي اساس دغه دی که نه. سیریا او په عراق کې د هغې دومره امپیکټ ځکه نو چې د هغې اساس د دې ځای نه شروع کېږي چې د خراسان د غرونو نه به د تورو جنډو لښکر ځي. نو هغه سیریا او عراق کې ځکه دا و چې دا ځکه کامیاب نه شو چې د حدیثو پوره پیشنګویي نه وه شوی او هغه شان تاسو ونه کړه. نو اوس د هغې فوکس په دې سیمه کې دی. صحیح. څه ګڼې دومره مطلب دا پاورفل ګڼل کېږي؟ بیا که موږ وګورو دې په ترڅ کې چې کوم دلته امنیتي ادارې دي خاص کر پولیس چې دوی ډېر زیات په نښه کېږي، دومره کیپبل دي یا دومره قابل دي چې د دې جنګ یا د دې ډلې مقابله وکړي؟ کوم ځای کې خامیان دي؟ ما ته نه ښکاري. دا وجه ده د 3 ټایر دغه د پولیس اون پارت اف پولیس یو 3 ټایر دی چې ډیټر ډایلاګ اینډ ډیولپمنٹ. لکه دا دنیا کې 3D ورته موږ وایو چې بھئی چا سره ډایلاګ پکاري سره به ډایلاګ کې د چا خلاف چې به ایکشن اخلم ته ایکشن کې، او کوم ځای کې چې ډیولپمنٹ پکار د خلکو محرومې دي او دا خلک ایکسپلویټ کوي دا نه فایده اوچتوي. لکه بېروزګاري د په فاټا کې ما زه اکثر دا وایم چې تاسو کم از کم د ممندو د لارې د باجوړ د نار د کورمې څومره ډېر موږ سره لارې دي د وسط ایشیا سره که نه، او په دغه یو ګیټ باندې د ارباو ډالر ته ګټلی شي. دغه هلکان دي دوی له مارکیټونه کولو کا دا ټیکسز ویکسز 60 محکمې تال ته کینولو یو لوټمار روان دی په دغه ګیټونو باندې دا، او هغه سرکار ته ځیم نه، هغه ټول د دې جیبونه لځي کوم چې سرکاري اهلکار دي. نو که دغه سیزونه ورته تاسو اټ مینز دی مخلص نه دي، دی پاکستان دی دلته نه راځي، دی خپل بنگلې دی خپل ریل اسټیټ بزنسز هغې سره مخلص دي. بیا چې لکه حل دا دی چې ته ډیولپمنټ کې مونږ خبره کوله، نو که اوس هغه کس چې کم ماشوم و هغه اوس رالوی شو 20 کاله کې د 20 کالو، لکه په 9/11 نه پس چې کوم ماشوم پیدا شوی اوس د 20 کالو دی، 20 کاله راسې ستا د خاوره په جنګ کې ده، هغه ته جنګ لیدلی دی. نو هغه به اوس اټومیټیکلی جنګ نه انډسټري جوړه شوه هغه دپاره. هغه له چې اوس که ته 15 لکه ورکې بم هم دي ټوپک هم رالي هر څه درته درکوي. اوس روزګار هلته تا پرېښې نه دی، انډسټري په خیبر پښتونخوا کې شته نه، ښه چېرته به ځي دوبۍ له به ځي امریکې لندن ته در باندې پابندۍ لګولې دي، ویزه تاله میلاویږي نه، بلکې د ګراني دي ځای له ورسېده. نو په خپلو لاسو باندې مونږ د ځوانانو یو فوج جوړو او دغه قوتونو له ورکو چې دا واخلې پیسو باندې واخلې او مونږ پې وډزوی دلته کې. لکه دا منټلی زما خپل دغه دی چې دا ما ته چې څه ښکاري هغه داسې ښکاري. کوم ځای پورې تاسو وایئ چې د کیپاسټي بیا په دې کې دغه د کیپاسټي خبر راله، د پولیس د کیپاسټي خبر راله، نو خو درته ما ووایې چې زما څه انټریکشن شوي دي په دې لنډو ورځو کې مختلف پولیس والو سره، ما ته نه ښکاري چې هغې 1% هم په دې خبره پوه دي چې دا جنګ څومره لوی دی. ای د سر د جنگ نه خبر نه دي چې دا جنگ څه جنگ دی. نو چې یو سړی د دې نه دی خبر چې دا جنگ د څه دی، دا ولې دی، د دې ایلیمنټس څه دي، تو به ډومبې په جنگ ځان پوهې که نه چې جنگ د څه جنگ دی. بیا به ته ورنوز بیا به یا پارټي جوړېږي یا به ته اپوننټ جوړېږي یا به ملګری کې یا به دشمن کې. نو چې د جنگ نه ته نه خبر چې دا جنگ دا اوس د څه جنگ دی. مخکې اوس د امریکې په ضد جنګ دا اوس د څه جنگ دی، ته چې په هغې نه پوهې. او بیا داسې معاشرې در چې کوم ځای کې غربتي بېروزګاري، نو لکه د مسئلې حل شته خو هغو ته نه حل کېږي که نه. نو دا او بل طرف ته د پولیس دغه حل دی چې ورځې تېرې شي او خپل پولیس والا وایي چې هلته مونږ بجلي کټ کړی ده او بس دا خو ډرون شوی دی او دا خبرې هم پکې کېدې دا ډرون شوی دی. لکه ډرون څنګه شوی دی یار، او ډرون به ولې کېږي، د ډرون طاقت چا سره دی او ولې به یې کوي دا ډرون. نو بیا به دغه شان کنسپیرسي تیوریز او خلکو کې به ډسټرس دي د ریاست خلاف. د ریاست څه غلطي نه خو د ریاست هغه اهلیت نشته چې دا خپل باشنده ځان له رانږدې کړي، دې سینې سره ولګوي او دې په خبره پوه کړي چې بهي خبره ګورې دا ده. هلته مسله دا ده چې ریاست خبره کوي او خلک ورته دا خو تا مخکې هم وایي. ارشد تاسو طرف ته راځو، نږدې کې چې کوم خیبر پښتونخوا دې نه مخکې حکومت او هغوی دوی سره مذاکرات ورغلي وو، سرحده پورې تللي وو،
څه ګڼې چې دا کوم ځای کې خامیانې کوم ځای کې پاتې شو او که چیرې بیا دا لړۍ پیل کېږي نو په دې کې یو شمېر ډلې دي دړې دي چا سره به مذاکرات کوي که چیرې دا پاسبل دي؟ شاین هغه مذاکراتو کې چې کم کسان شریک وو حکومتي چارواکي د قبایلي سیمو چې کم ملکانان نور داسې مشران هغې سره وخت په وخت هغه وخت کې هم زمونږ په خبرې اترې شوي دي او بیا چې کله مذاکرات ختم شو بیا هم ورسره شوي دي او کله چې بیا د پاکستان حکومت او د پوځ لخوا وویل شو چې د دې د نرمې رویې د وجې دا وسلوال چې کوم دي بیا راغلي دي نو بیا هم ورسره خبرې شوي دي. ګورې چې هغوی دا دریځ لري چې دا د 13 کالو نه زیات چې کوم دی دا اوسنی او که موږ په غټه کې وګورو نو د 40 کاله نه زیات وخت جګړه ده. دې نه ته دا تمه نشي کولی چې د 40 کالو جنګ یا د 20 کالو جنګ دا به زه په 2 میاشتو 3 میاشتو کې دا اوار کم او دا به زه چې کوم یو نتیجې دی هغې ته ورسم. یو دویم دا چې که دې کې موږ وګورو دې کې مختلف اپروچز چې کوم دي هغوی هم استعمال کړل خو هغه اپروچز که موږ د قبایلي جرګې اپروچ وګورو که موږ د بل ریاست نه د مرستې اپروچ وګورو که موږ د دې د مذهبي چې کومې اړیکې دي پورې غاړه چې کوم اوس خلک واک کې راغلي طالبان که هغه وګورو که دا ټول څیزونه موږ وګورو او موږ ته بیا د نتیجې تمه کوو نو بیا به هم دا وخت غواړي. اخري یو څو ورځې وړاندې مې دغسې یو چارواکي سره خبرې کېدې هغوی راته دا وویلې چې موږ ډېر په مزه او ډېر په طریقه باندې څنګه چې د قبایلي جرګې روایات دي په هغې باندې روان وو. ګو چې د تحریک طالبان پاکستان مطالبات چې کوم دي هغه ډېر په لوړه باندې وو او ډېر اوچت مطالبات وو خو موږ هغې دا وینا وه چې موږ خوشبینه وو چې دغه مطالبات به موږ راکم کړو او یو څه منځنۍ لاره چې کومه ده د دې هغه به موږ راوباسو خو چونکې بیا د هغې دا ګیله وه چې موږ ته هغسې وخت میلاو نه شو او موږ ونه کړی شو چې هغه مذاکرات مو سر ته ورسول د هغې په شا چې کوم قوتونه زه به ښکاره خبره وکړم چې کوم پوځي قوتونه هغې کوم ډېر زیات بدلون راغی او هغسې مرسته چې کوم ده هغې ته میلاو نه شوه. نو تاسو بیا دویمه خبره دا وکړه چې په راتلونکي کې بیا داسې کیدی شي نو موږ وړاندې هم کتلي دي بلکې د شروع نه دوی سره کله مذاکرات وشي کله ورسره بیا جګړې ته لاړ شي کله یو وخت پس بیا ورسره مذاکرات وشي هغه بیا جګړې شکل ته راشي نو دغسې جنګ کې یا دغسې په دغه کې حالاتو کې د مذاکرات د آپشنز نه چې کوم آپشن دی د هغې نه ویستی نه شي او که دې شکل کې نه وي یو بل شکل کې به مذاکرات وشي خو د ټوپک په زور د دې حل رایستل یا دا حل کول دا به ډېره مشکله ښکاري او اخري په دنیا کې موږ ټول جنګونه چې کوم کتلي دي هغه یو وخت کې د مذاکراتو په میز باندې حل شوي دي. څنګه تاسو مذاکرات خبره وکړئ په دنیا کې داسې شوي چې مذاکرات کېږي خو بل اړخ ته فخر صاحب تاسو نه تپوس لرم فوزي چې کوم مشران دي هغوی وخت په وخت ویلې شوي دي چې اپریشن تیاریانې کېږي په دې خبرې کېږي څه ګڼې دا به څه اثرات ولري آیا دې ته ماحول جوړ دی چې اپریشن به کېږي؟ اپریشن روان دی زما خیال رپورټینګ مسله ده مونږ دا جوړ ګڼو چې دا به لکه څه اپریشن را روان دی یا ایکچولی خبره دا شوې وه په کیپ چې کوم د اجلاس چې یو مرکز کې هغې دا پوښتنه کوله چې یاره تاسو بریفینګ یې چې کوم ورکړو چې داسې تیر دغه ډایلاګ کو ستاسو سره ډایلاګ څه اراده شته که نه دوی ورته چې یاره او مونږ اپریشن یې کوو نه ورته گو فار اپریشن لکه اپریشن تاسو جاری ساتئ چې هغې اوس اټیک کوي نو ته به اپریشن کوې که نه او بیا دا وینا وشوه چې یاره روزانه تقریبا مونږ واړه او یا اپریشن په ټول ملک کې روان دي روزانه په حساب سره چې لکه مطلب دا انټیلیجنس بیسډ اپریشن چې څه ته وایي غټ اپریشن نه فوج کوي او نه کولی شي کولی ځکه نه شي چې لکه غټ اپریشن ته پاره تاله یو پوره ایریا پکار لکه اوس خیبر تانوالی خلک د په ولکه کې څنګه چې سواد کیو چک پوسټونه د طالبانو مراکزي ګاډي ګرځي چک پوسټ دغه ټریننګ کیمپ سي نو دای خلاف پته اپریشن کې او اوس په خیبر بازار کې وسړی پټ دی زه پسې کې هلیکاپټر ګن شپ په ټینکونو خو نشي رادنه کولی که نه یا په باړه بازار کې یو کس را تښتېدلی دی نو ته ورپسې ټول ټینک نشي اوس خو هغه دور دی نه که نه دا د فاټا درځ خو چونکې دوه خبرې یو خو چې هلته کوم زموږ جرنلسټان ملګري دي په اسلام آباد کې
د هغې ریپورټینګ هغه سټایل همداسې د هغې دا خیال دی چې دا اوس هماغه فاټه به غرونه به او دی به هلته ګرځي او د افغانستان د خلک راغلی دی او بس فوجونه دي او ګاډي دي او راکټې پې بره تړلي دي او یا سوات چې څه کوو هلته کې ځکه چې یکدم په اسلام آباد کې دا خبرې کېدې چې وایي سوات ته راننوتل لکه په زرګونو تعداد کې څنګه هیله خو هغه څیز را یاد و چې دغه شان به ګرځي او روډونو باندې به ولاړي او چک ګاډي به چک کوي او داسې که نه چې لکه بس رالل نو چونکې هغه څیزونه شته نه زما خپل خیال چې ریپورټینګ مسله ده د کمیونیکیشن مسله ادروایز اپریشنې روانې دي او فیصله دا وشوه چې ټاک فایټ چې لکه مطلب جنگ کوي جنگ به ورسره کوو خبرې کوي خبرو سره بیا خبرې کوو خو فوج پرون دا واضحه کړه چې د خبرو کار زموږ نه دی زموږ کار اپریشنز دی عسکري چې زموږ کار روان دی عادي انټیلیجنس دی د خبرو اترو کار د جرګې یا د پولیټیکل ګورنمنت ډېر پولیټیکل ګورنمنت وی کول د دې ذکر یې ونه کوو چې دی کوي نو زما خیال دی چې دا غلط فهمي وه غټ اپریشن چرته به کوي ما ته نه ښکاري داسې که افغانستان کې کوي جدا خبره ده که چې هلته طالبان دي دلته خو سیویلین آبادي ده هغه شان ځایونه شته نه څنګه چې په نارت کې وو په ساوت کې وو په مندو کې وو په خیبر کې وو په تیرا کې وو په اورکزو کې وو په باجوړ کې وو هغه شته نه نو ستاسو څه خلاف اپریشن کوي صحیح ډېره زیاته مننه وخت راکولو خپل نظر شریکولو ډېره مننه خوشحاله اوسئ شاهین کتونکو تاسو د څېړونکو خبریالانو په دې مهمه موضوع باندې نظر واورېدو د داسې نورو پروګرامونو او موضوعاتو لپاره وحدت سره اوسئ یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت